د کابل کینګ قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ، په خیر راغلی. نو نن راغلي یو دیسابس ته، د کابل ښار دیسابس سیمې ته راغلي یو. دا سیمه نو داسې سیمه ده که نه چې سبز مبز نشته پکې، خالي انګور پکې سبز دي، نور هېڅ شی هم پکې سبز نشته. خو دلته لاروی صاحب اوسېږي، مجبوریت نه هم سبز ورته وایو. نو لاروی په غوسه کېږي ځکه چې هغه کله ناکله سخته غوسه کوي. اوس لرې د غږ نه اوري که دغه د راغی لوټ یې لاس کې دی. نو دلته یو کلخي کوو له خیاله سره، دې ته په پښتو کې کلخه کوي او د ژبې ځینې لاروی صاحب کلخي ورته وایي که نه. کلخي ورته وایي. نو لاروی صاحب هم راسره ده او د لاروي صاحب مېلمانه یو څو نن دلته په دیسابس کې او له خیره سره. نو زما د چینل ګلونو دا داسې شی دی چې کله ناکله سړي ته چې ښه هغه اصلي ځای ته ورسېږي، کله هغه کوم مقام ته ورسېږي، یعنې چې په هغه وخت کې ته غواړې دې کې کچالو پخه کړې، لکه دا اصل کې دې کې اور بلېږي منځ کې، چې کله اور پکې بل شه بیا چې ښه دغه لوټې سترې شولې، بیا له هغه نه وروسته هغه کېږي دغه کچالو پکې اچول کېږي. نو بیا کچالو دغه لوټې پخوي. نو دا نو ډېر زبردسته خوند لري او خوند یې په څه کې ده؟ خوند یې په دې کې ده چې کچالو د دغه لوټو په ذریعه باندې پخېږي. نو صفي هم راسره ناسته، صفي هم په دې کې ماهره ده او لاروی صاحب هم په دې کې ماهره ده. نو ځکه نن موږ ترېنه خواهش وکړه او لاروي صاحب هم د دې هغه وکړه چې زه راځه زه هم درسره همکار یم، توکل په خدای. صفي سیستم خو روان ده، نو څنګه پښتو وهلو کې تکړه یې؟ کله کله بس دغسې یاران دوستانو سره بیا تکړه کېږو، ځان مجبوره ده. زه ګوره دې هغه کې ډېر ګوره تکړه یم که کچالو دې کله پټ کړي دي؟ نه بیخي نه ما کچالو پټ کړي ځکه چې دغه کلي کې نه ده لاروی صاحب وایي دلته لاړمان افضل لاروی صاحب داسې نه چې په دې اور کې راته پاخه نه کړې. دوه مړه کړم او سمسور څه وایه؟ دوه دانې. واه 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 ښه. نو سمسور هم راسره ده او عبدالله هم د کمرې برخه کې راسره ده. نو د انګورو ښایسته باغونه هم دي او خوندور انګور هم دي. د سبز انګور خو بیا نوم لري. نو د سبز انګور هغه انګور دی چې ډېر نوم لري، خواږه انګور دي، ښه انګور دي، مزهدار انګور دي. نو نن به له خیره سره تاسو باندې مونږ خلوصي خورو او هغه خلوصي چې ډېر زیات خوند لري. خو دا پوهېږي تر ټولو زیات خوند چې لري هغه په دې کې د خوند دی چې کله دلته ناست دی او دا جوړی بیا یې خورې نو بیا هغه وخت کې ډېر زیات خوند دی. نو ستاسو ځای دی خالي هغه یاران صفي چې زمونږ یاران زمونږ ملګري که نه چې اروپایي هېوادونو کې دي یا په دوبۍ کې دي یا بل ځای کې دي، ډېر خلک د دې سره اشنا دي که ډېر خلک دې سره اشنا دي. خو زه یو شی وایم که نه چې تاسو خفه کېږئ مه، دغه ویډیو چې ګورئ دغه ویډیو هم درته بس ده، یوازې دغه ویډیو چې وګورئ همدغه وګورئ بس هغه دغه خبره که نه تند هم پرې ماتېږي. یعنې مطلب صرف ویې ګورئ ننداره یې تاسو کوئ او خورو به یې مونږ. نو صفي تا څه ویلې؟ ما ویلې چې دغه د هر څه نه پوه شې دغه تمه د یو څه شي ډېره ښایي که نه که نه اوس دغه کلخي اوس مونږ په تمه یو چې دا به څه وخت پخېږي، دا به څه وخت پخېږي. خو چې کله پخه شي پوه شې هغه ټوله تمه وشکېږي که نه. نو خبره دا دغه ډېر خوند په پخېدو په هغه کې ده که نه کار کولو کې خصوصا د یارانو په وخت کې یارانو سره چې چېرته تللی پوه شې او د یو کار په انتظار یې هغه انتظار بیا بېل خو اصلا انتظار خو د زړه زور ده خو په دا بعضې وخت کې انتظار هم خوند لري. خوند کوي. نو لیدونکو تاسو ګورئ کره کار را جوړېږي له خیر سره. خو صفي لږ نازوانه ده، کار نه کوي. هغه ما دوه نور ملګري ګوره بېچارهګان سمسور ولا بشیر اتل صاحب داسې ده چې لاروی صاحب په مونږ چل وکړه او پوه شې نه پوهېږم چې په مونږ به زړه نه کېږي چې کار وکړي. خو دلته داسې ده چې دا وایي چې دلته لړمان دي او د لړمو له لاسه پوه شې لاس نه کوو ته له ډار هلته نیسې مطلب وکړه ځان ساتنه هم پر ده اتل صاحب. نو لیدونکو د لاروي صاحب نه به ټوکې هم اورو، ګپ شپ هم ترې اورو او کلخک هم له خیره مونږ در باندې خورو. نو تاسې دې حلال لري راته لاروی صاحب څنګه ده؟ نه منې مې که نه دې جوړولو کې منم دې بلکل څنګه ده صحیح ده که نه؟ بس زه هم دقسې جوړوم. دې پخوانۍ نه نه مو کوشش ده سر کې وړي ډېرې ښې راځي لکه څنګه لاروی صاحب؟ او دا به ډېرې ښې پخېږي. دغه دې هر څه خوند ځان کوي ښه، خو موږ دغسې انتظار ورته کوي دا ځان ته خوند لري صفي. هو که نه دا انتظار ډېر خوند لري. زه به دلته لرګي ماتوم شروع به لاروی صاحب خبره بله څنګه هغه دا چې داسې وخت کله راغلی چې دا یې ښه باندې کړي که نه او درنه غورځېدلي یاران انډیوالان به سره ناست دي حیران پاتې. څو ځلې غورځېدلی دی، څو ځلې یو بل ته پکې په کار شوي تاسو یې نه وه جوړه کړې بیا هم بله جوړه کړې ده. داسې وخت هم راغلی دی چې بیتونه ورته شوي ده د کورونه یې زنګونه ولي چې راشي کلوتین پرې ایښي دی خو دا ډېر زیات خوند لري لاروی صاحب. دا خلوصي یعنې
ما خو ډېرې زیاتې خوړلې دي، ډېر زیات خوند کوي. خو یو شی بل لاروی صاحب د لغمان ولایت خلک چې دي هغه بیا په هغه کې دغه ټیپ نه ده د غوړو، په دې کې مالګه ورسره اچوي او د مالګې سره پخې. لاندې مالګه چې بیا قطر کچالو ږدي بیا مالګه اچوي، بیا قطر کچالو ږدي بیا مالګه اچوي، هغه بیا په اور باندې ږدي اوبه نه ور اچوي. اما د مالګې تفت چې ده هماغه یې پخوي، تیار نمکیني نمکیني و، هغه هم ډېر زیات خوند لري. یو وخت کې موږ دغه یارانو سره تللي وو، لکه زه، صفي، عبدالله، څو نور یاران وو، الفت بیا په خیر دي، هغه ورسره نو ډېر زبردسته خوند یې وکړ. یعنې ډېر په لغمان کې پخ کړي، په لغمان کې و. نو هغه بیا داسې و چې هلته لاروی صاحب موږ د کچالو هم خپله د پټي نه راوایستل، نو یعنې واقعا هم زبردسته خوند یې وکړو. خو دا هم لیدونکو زبردسته خوند لري. دا نو څه به درته اوس تاسو ته صفت کوو، خو دا په هغه وخت کې تاسو ته معلومات کېږي چې کله یې موږ پخه کړو راوباسو او موږ یې خورو، تاسو ورته ګورئ بیا پوهېږئ چې اتل صاحب یو خبره بله د دوستانو ته ورته ووایه پوه شو چې خیر که تاسو یې پوه شو نه شئ خوړی، خیر ده چل یې زده کړئ، دغسې موږ جوړه کړله، تاسو یې مه کوئ پوه شو. تاسو پوهېږې دا په هغه کې زمونږ یو ملګری دی وبخښه اتل صاحب، هغه ته موږ د دوزخ ملایکه وایو. هغه په دې کلوخي کې داسې تکړه دی، دا اور داسې بلوي که نه، موږ ورته ستا وظیفه په دوزخ کې وه ډېر به تکړه. دا خبره دې وکړه که زموږ یو بل ملګری و، هغه په ډېر هغه اور بلولو کې ډېر زیات تکړه و که هغه زموږ ستاسې د ژبې وطنباران چې دي وایي بیا هغه کې که یوه یادونه کوي که نه، وایي آتشه کې درد لري داسې افغانه بسته کړو که طاقت نه کوي، خالي وراچي راټولول والا غر کې پکې چې راټولوي، خو بس دا لرګي راټولول یو ځای کې خره نه وي، ځینې ځای کې خره وي. هو که لرګي ورته هغه غواړي دا مخکې چې قرنطین و دلته خلک راتلله، ځکه د دې ځای هغه چې وخت مریضي دلته وه، خو زیات خلک به دلته راتلله، وایي زه یاسین بېکاره وي. بیا یو ملګری و زمونږ راغلی، وایي تاسو څومره ښه ځای کې پراته یې، وایي څنګه، وایي دې لوټو نه ګوره، وایي څو رقمه کار اخلی، په تشناب کې ګل د په مخ په کار درځي، کلوخه کې تینه که وایه، وایي زمونږ خو په ښار کې وایي کاغذ تشناب پسې وایي مونږ وایي زیتون جانګونه شول باندې، ولې وایي یو وخت کې په بازار کې دا زمونږ کوڅې کې چې دوکانونه وو دا ټول هغه شولو، کاغذ تشناب پکې نه وایي مونږ د اخبارونو ته شروع وکړله، چینایي اخبارونو ته و اخبارونه راخیستل، وایي د زمونږ ګاونډي بلاک کې چې ګاونډی ده دې ته وایي مونږ وایي ورغلو، دوی یو همسایه ده ډېر ښه سړی ده، دروند سړی ده، بخښ صاحب ورته وایي دوی، وایي هغه ډېر به ورته د میز د سر نه به چې اخبار راواخیست همداسې به یې ویلي غر نه به ورته پورته وایي بله د همسایه چې ده ورته وایي چې هو بخښ صاحب دا خو زمونږ ټول اخبارونه مې وړه دا څه کوې ته، وایي هغه ورته ویلي چې نن سبا په اخبار کې څه شی دی، خو همدغه کورونا ده ولا که بل شی پکې دغه ده، وایه ته پوه شوې ټول اخبارونه ستا دي دلته شاته دي، څه شی پکې نشته، ما همدغه اوس ولیده هېڅ شی پکې نشته، د کورونا بل هېڅ شی پکې شته دي. لیدونکو نو هر څه روان دي، لاروی صاحب هم دغسې لاروی صاحب زحمت وباسي، تکلیف وباسي، اماده له خیر سره اماده د اور ده، چې یعنې ته به اور ورته کوو او د اور نه وروسته له خیر ته چې دا کله جوړېږي ګرمېږي دا هر څه په تاسو باندې ګورو. لاروی صاحب سره قطۍ لري؟ و شته، نو دغه لګونه به د دې نه راواخلو، دا به دا راواخله سره، نو سیستم روان ده، سفي ولات وګرځو نه غټې غټې ونې ماتېږي، والا ډېر تکړه سفي منم دی. یاران دې زموږ ژوندي یاران شته له خیره سره، نو وګورو چې کلخه که تر کوم ځای رسېږي. الو لاروی صاحب اور ولګېده، اور ولګېده، دود کشوي، هو بلکل یې کشوي، د کلوخه کې تنور ولګېده، په کلخه کې تنور ولګېده، ګوګړه بل شو ماجد کې وره بل شو ماجد کې ګوګل نشته وکړه، یعنې هغه پخوانی دوران لاروی صاحب که نه، نو ډېر یاره د دې لاروی صاحب که نه دغه کله چې اور بلی د ده دغه بوی د ده دغه کار کول دومره خوند لري چې د اندازې نه زیات خوند لري. دغه کار ته هېڅ حاجت نشته، خو دا موږ هسې د خوند لکه ځکه چې دا اور لږ سم شي که نه، او چې لاندې مو دغه ځینې لرګي دي سمسوره دې شیانو دا کلخه کې کله خوړلې او که نه؟
هغه یو ده چې لغمان کې مې خوړل نه تا خو هغه د هغه خوړلی که نه هغه د پیپ والا که نه دا خو دې نه ده خوړلی یعنې که د دې خوند که نه وګورې سمسوره بیا نو داسې وایي زه یم کور کې به یم حویلۍ کې ځکه چې هلته تاسې حویلۍ سیمټ به حتما که نه نو په هغې کې بیا به د لوټې را بار کړي هر ورځ د راج به یې بار کړي یا بس وایه به کور کې چې زه دا شی پخوم یعنې زبردسته خوند کوي لیدونکو د دې خوند ډېر زیات دی لاروی صاحب موږ بالکل دغه هغه چې ویني کورونه دا بیخي نه وو ماشومان به دلته ډېر کم کم وو په شمار باندې یو شپږ اووه کوره وو دلته بیا وروسته کلي کې خلک زیات شول ما به دلته هر وخت کې دغسې کلوخکه کوله د کچالانو بله ورځ مې زړه وشو چې مالې راځه یو چرګ راوړه کلوخکه یې که دا څه کوې تر څو به کچالان خوري خو چرګ مې راوړه په دې چرګو نیولو کې هلته زمونږ د تره کور چې و هغه وخت کې وزګار و هغوی نه دا یو پوښتنه دلته ماته سمدلاسه د غېږ کې پوښتنه را په یاد شوه دا چرګ دې را پټ کړی را پټ کړی دی و د خپل کور نه مې را پټ کړی و دا دې نه مې را پټ کړی نو دا د چرګ په نیولو کې ځینې کسانو دا وړکیان ماشومانو زه لیدلی وم هغه مې دې خواته دا کورونه چې دي زما د ماما باغ دی دې خواته هغوی هم بیخي نه وو راغلي هغلته مې یوړه دغسې کلوخکه مې ورته جوړه کړه نو یو هلک دی دلته زما ملګری ده ما ورته ویل راځه چې ارامي نن درباندې کلوخک وخورم چې ورته رامې اوس دا هم د دې خاورو نه کله راوایستو داسې ښه پوخ شوی ده چې اوس یې ګورو ګل دې په مخ او کلمو سره مې داسې دا د چرګ هغه چې دی کلخکه لاروی صاحب داسې کېږي ښه چې کله ته چرګ واخلې چرګ دې حلال کړه چرګ دې پاک صفا کړه ښه پاک به یې ومینځې د وینو څخه دغه کوم منځ کې چې سینه کې خېټه کې کوم شی دی هغه به ټول ترې لرې کړي لکه د جګر په شمول کولمې هر څه چې دي دا به ښه به پاک کړي ښه به پاک صفا کړي او بس نور به خیر نور به پرېږدي چې کله دې کلخکه ښه سره کړه ښه انګار غوندې سوله بس دا چرګ به مالګه او مرچ هر څه تا زړه یې هغه پرې کړې دا مساله به پرې واچوې او دغه تافته نه ده موږ تاسو ورته تافته وایي که نه دا تافته نرمه ټوټه ځینې خامتا ورته وایي که نه بالکل په دې کې به یې تاو کړې لاروی صاحب او که لیلون ونه لري دې کې چې تاو کړه نو بعض وختي به یې هغه کړې دغه کلخکه چې ښه ګرمه شوله ښه سره شوه لوټې ښې پخې شولې لکه د بټۍ داسې شوې که نه بس دا اور به ترې وباسې پاک صفا او هغه به کې کېږي دا چرګ به کې کېږي هماغسې تافتې سره نوره به لوټې د پاسه اور ترې راویستل کېږي اور به ترې راباسې که چې دا خو بوی کوي که نه دی اور به نه پکې پرېږدي تیار هغه پخېږي لوټې پخې دي دغه د لوټو په ذریعه باندې دا پخېږي اوس نو دغه د چرګ هغه چې ده کلوخي دا چې خیر برز د حساب سره راغلی زه د خیر چرګ ځان سره راوړم او دا پخو صحیح ده دوستانو بیا به د خیره د چرګ کلوخي هم در وښیو بالکل هغه هم در وښیو په هغه سره هغه زرورق راوړه ښه ده دی زرورق هم کوي ځکه چې هغه هم هغه کېږي دغه نه سوځي نه خرابېږي صاحب سور سیستم برابر ده ګوره برابر ده داسې سره شوې ده چې ښه صحیح دا تاسې ګوره که د سبزې بټۍ ده ډېره پخه شوې نو اوس به له خیر سره څه کوو لیدونکو چې دا هغه کېږي دغه اور لږ پکې خلاص شي بیا به اور ترې نه راباسو او بیا به له خیر سره نور ګورو چې موږ څه ورسره کوو هغه عمل ورسره کوو که نه چې وایم که نه الله پاک یې د کافرو سره کوي همداسې ده که نه یعنې د دې اور د پوزې الله پاک هغه کسان زور ده بیا بېرته به کچالو هم پخوي کچالو به هم پخوي نو له خیر سره دا به لاروی صاحب یوه داسې کلخکې که نه چې عبدالله په اول ځل خوري سمسورې په اول ځل خوري سفیله مخکې خوړلې ده او دا ترورځای هم وایي چې ما مخکې لیدلی مې ده خوړلې مې نه ده اوس به یې وګوره له خیره سره دا به له خیر امتحان کې خو چې اخره کې دا کلخکه خلاص شوه که نه ته خو ګمان مې نه راځي موږ نه یې وخورې
د دې کتلو به پیسې درنه اخلو د دې کتلو به لاروی صاحب پیسې دې اخلو تاسو کلیوال ده یو ورځ دوی کلیوال یم تاسو په لار تیریږي پیسې راکړئ موټر سایکل ورته پنچر کړه کنو لاروی صاحب له خیره سره څه نه دي کې پاتې ته کچالو راواخله کچالو اماده کړه ورته لاروی صاحب کچالو راوړي نو چې دا اور که تیونه باسي بیا نه بیا بوی اخلي کنه لاروی صاحب اور بوی اخلي خو د تا انډیوال ټرمپ نومېږي چیرې ویږي اوباما د کچالو ماله راوړي دا ډېر زر پټېږي چې لږ غټ وایه اوباما د بیا دلته یو بل ملګری در هولانډ بیا هغه بیا ډېر دروند یادوي بارک اوباما مې ورته بارک یعنې مکمل نوم ورته نو موږ به دغه اور وخوځو لاروی صاحب څنګه ده خوښه ده لوټې خو سرې دي که نه بیخي لوټې ښې سرې دي لاروی صاحب او بس د دې داسې وبوله که نه چې خلخک هم نه لاروی صاحب ځان ته یو څه وایي سپي داسې ده اتل صاحب ښه چې دا کولخکه چې دا نوم یې لږ زر هغه ده پوه شې اصلا ورلکه به شي ځکه چې دا ګوره ښه قلوخ په فارسي کې هغه ته وایي لوټې ته وایي که نه دغه لوټ ته قلوخ وایي دا اصل کې قلوخي ده که نه یعنې دې ته خلک قلوخي وایي که نه زمونږ په پښتو کې بیا کول خکه ورته وایي که نه کول خکه یعنې قلوخي صرف موږ کاپ و قاف ته به ورکړی قلوخي یعنې قلخکه نو دا شی سمسوره دې شیانو سره ډېره ګزاره کوه اصلا خو داسې ده پوه شې هر څه چې کوي پوه شې خېټې ته چل ده چې څنګه کوي که نه باره طریقه چې ده لاروی صاحب څنګه د خوښه ده چې نور جوړه ده ماته اور راوباسه اور کې څنګه راوباسه دغه اول یې خواته کړو دغه سمسور دغه یې خواته که نه همکاري کوه که نه سواله کې واش کې ناست خو دې ته به یو لیدونکي به یو شی شیان ته ډېر متوجه اوسېږي په دې خاطر باندې چې بعضې ځینې وخت یاران دغه شی چېرې جوړوي پام کوي چې اور وانخلي درنه څښی ځکه دا ډېر مهمه ده که نه خو چې دا راوځي دا اور اوبه پرې ور واچوئ اوبه پرې ور واچوئ دې ته نه باید اوس یو لوی لرګی لاروی صاحب راواخلو ګرمه د ټول هغه ترې راوباسي ټول هېڅ هغه پکې نه هېڅ نه کې پرې ځکه چې بیا بوی کوي ښه دا کچالو یو رقم بوی اخلي چې یو لوی لرګی کښېنسته لاروی صاحب داسې وګوره داسې لږ څه د هغه پرې راوباسو دغه انګار پرې راوباسو یار اتل صاحب که دغسې کې یو شی ده تیار انګار هم شته چې دغلته اوس نري شریک جوار وای خلک یې کوي که نه ځینې یاران چې مثلا په کلي کې جوار لري او یو شی بل سنځلې چې نیم خامه سي که نه سنځلې چې نیم خامه سي هغه ته آلوی وایي که نه آلوی لکه د جوارو آلوی یعنې مثال هغه جوار چې پخېږي که نه بیا هېڅ غم مه کوه بلې جمعې ته له خیر سره د نظیر مېلمانه یو هغوی بیا جوار لري هلته به جوار درباندې خورو لاروی صاحب جوار نه کېږي چې داسې کلوخکه کې واچوي نه والا هغه باید په اور پخه کړي لاروی صاحب جوارو ته به دغسې لرګي وړو که نه نه یو وارې معلومات وکړئ که نه نه دغسې لرګي وړو انګار ورته جوړو پوه شوې بیا هغه او هغه یو رقم زه درته پخومه پوه شوې یو رقم پوستکو سره پخېږي یو پکې جلال آباد کې هماغسې پخوي او لکه د کباب په شکل بلکل اور بلې دا د پاسه کېږي دا ډېر ګرم ده زموږ همکار یو خبره بل هم کړې ده پوه شو چې هلته به پوه شې لږ بولاني مې او مستې به مې سې به یار شي نو داسې ښه وطنکي ځای ته ځو پوه شې توکل په خدای نه چې څه ترې نه کېږي اتل به م بوځي د خیر والا خیره چکر به در باندې ومه زم نه دی یم کابل کینګ هم دی هلته کابل کینګ یوټیوب چینل هم دی له خیره سره ښه لاروی صاحب چمتو یې له خیره دلته یو شی بل لاروی صاحب ډېر مهمه دی بس نور اوبه ماشي بیا دې خواته راځي یو شی بل ډېر مهمه دی لاروی صاحب ښه څه شی دغه کله چې ته کچالو غواړې واچوې که نه اول به واړه کچالو واچوې ښه چې دا لاندې واړه راشي چې لاندې واړه ځکه چې واړه له پاسه سوځي ښه له پاسه سوځي نه اول به واړه اچوې لاندې دا به اچوې داسې ښه او څونه چې غټې پخېږي څومره چې غټې پخېږي اوس د تا اوباما انډیوال دا خو خدای دې ته هدایت د نیک وکړي وګوره داسې کچالو یې راوړي وای اوباما صاحب تا نه امریکا خیر نه ده کړی نو دا موږ به څه خیر درنه کړو وګوره اوس دا خیر وکړي که هسې د اوباما کار ده نو ولا دې تکلیف ته چې ګورې د هغه د منډه واخلم یو نور به راوړم رکوی بشیره نه صحیح دی لاروی دا خو یو هغه دی بیخي کم دی خیر دی هر څه نه پې دغه لوټې چې خراب نه صحیح دی و هغه مخامخ دوکان دا دوکان نه صحیح دی بیا نه وخته کېږي لوټې اخېږي لوټې اخېږي لاروی صاحب هو که نه دا بیا لوټې چې یې اخېستو لاروی صاحب بس دا دوکاندار ته هم نه خرڅېده او بس اوباما بیا ور برابر شوی ده نو دا داسې دوکاندار دی تللی چې هغه نه بیخي څوک سودا نه کوي دا خدای د پروسه کال ژمي ګڼي یاره تېر به وي یاره ما ته ښکاري چې دا دی
دوه کلن دي لاروی د صاحب دې نه یو وخت جلبي راوړې وه دلته ډېر وخت پراته وه سپیانو مو نه خوړله په خدای چې سپیانو ته ورسېږي. کاندي دکاندار رواج و ده. دکاندار هم ښه صفات وکړه او خلکو خدای هم چې څه به کېږي ډېر زغم مه کوه لاروی صاحب یو انشاءالله کور یې همداسې ها کور یې پکې. هو که نه پورته الوځي که نه اکثر صاحب رواج و زه دغه هم رواج نه ټولو ور واچوه زه همغه دا اوس راغلي دي پیسې ما ته دي به همغه ورکړي. ورکړه ټوکه یې. دا کله چې چلو کې دا بیا نورو خوند کې خرابوي سپي زه څه یم زه لږ وخوره ښه وخوره. هو ورکې دا به له خیر سره دا نور لرې کړو اوس نو لاروی صاحب د دې نو وهل دې ته باید پښه ونیوي ته پښه ورته ونیسئ داسې لږ باید پښه ورته ونیسئ داسې چې را ونه کوي اوس یې ونه کوي داسې لږ باید پښه ونیسئ چې ونه سوځېږي. نه نه سوځي نه انشاءالله دا بیا لاروی صاحب یو شی بل چې ډېر ترخاره یې وکړي خلک بیا وایي چې دا ډېر هغه چې موږ ژر پخېږي والله ښه سره سره چې ډېر ترخاره یې وکړي ته مې ډېر سره شوې ده که نه اوس ډېر ترخاره یې وکړي بشیر یو ورځ په هغه کې لغمان کې یو هغه دا کار ده چې د شولې چې پخېږي که نه یو ورځ یو چا ورته ویلې چې هغه د چاته ویلې چې دا خره مې مریضه ده دی یې ډاکټر ته بولې وله ورته ویلې چې هغه ده چې دا واخلئ لږې ګرمه ګرمه ساتئ که نه دا به ښه شي یو نفر ځګ شوی پوه شو هغه وریجې چې کله دا شولې چې پخېږي د هغه یو خرواری یو نیم خرواری دیګ ورته وایي که نه کله چې دا وریجې مثلا هغه اوبو کې خوټېدلې ځکه هغه کېږي بیا خوټېږي بیا پس راځي په شګه کې نینې کېږي که نه نو دا وریجې چې کله پخ شوي ښې خوټېدلې وي دی داسې دیګي نه راخیستې او دا خرې څملولې او دې د پاسه یې اچوي که نه چې ګرمه شي بیا چې کله په ډکړې د یوه کې دا خرې
ساه ورکړې ده یو چاته نه پوښتنه وکړه چې څنګه د خره دې چې والا مراوره او پوه شو سوټ یې کړی غوښته پوه شو لاړه په خپله قدرمندو لیدونکو نو کچالو خو م کلخا کې ته ورسول او دې دوزخ ته م ورسول دا چې کله بیرته راوځي موږ ته رارسېږي نو وخت به غواړي انشاءالله خیر تاسې مه خفه کېږئ دا ما درته ویل چې نیم ساعت 40 دقیقې وخت غواړي نو په نیم ساعت 40 دقیقو کې انشاءالله چې دا جوړېږي دا پخېږي او بیا تاسو راسره ګورئ چې څنګه پخ شوي دي راویستلو په وخت کې خو اوس ځو تر هغو چې دا پخېږي لاروی صاحب وایي زه انګور در باندې خورم نو وګورو چې لاروی صاحب موږ باندې څنګه انګور خوري خو د دې سبز انګور نوم لري او د دې سبز انګور څخه استفاده کوئ لاروی صاحب انګور باندې خوري راځئ دا بیلچه به دلته کېږو راځئ کارم په ما وکړه زحمت ما وایي څه خورې به یې تاسو هېڅ غوسه نه کېږي کنه یارانو ولا داسې ده اتل صاحب چې د یو همکار چې کار کوي که نه باید بله مو سره کومک وکړي خو خیر داسې کار نه و چې د دویم نفر ضرورت نه و پکې زه په تا یقیني وم چې ماشاءالله ښه یې دې کې یو کار نه پوه شو چې کشکې ویله خوراک کې مو وایي چې یو نفر یې وخوري دا بل نفر ولا ښه ده د یو نفر یم چې خوري بیا ډېر بد ښکاري پوه شو خو خبره دا ده چې داسې کوو ښه لاروي نه یوه ټوکه اورو او بیا د انګورو خوړلو ته ځکه دا چای به وڅښو بیا به انګور خورو لاروی صاحب زمزمه ټوکه کښې شته وردرېمه پرې وردرېمه ته ودرېږه ښه یو دقیقه همدلته ودرېږه ښه بیا به درته چېرته ځې پسې نه زه به هغه هم راواخلم هغه شکرۍ به هم راواخلم صحیح ده ځه صفي الله چېرته لاړې له خیره لیدونکو لاروی صاحب تر اوسه پورې خپل انګور یعنې پوه چې خپله نه دي خوړلي بېچاره اوس یې شروع کړی هغه د خپله یې خوري او د ونې راشکې نو دا بیا ځان ته خو دې ته سره کوم انګور وایي لاروی صاحب دا کوم انګور وي کاټه نه کاکل نیسي زما نوم هېر شو دی زه خپله دغه ځای ته دغه 2 هفتې کېږي چې راغلی یم نور به همغه خوا کې هم دې خوا ته به راتلمه نه دا خو حتما نوم خو به ځای دی د دې انګورو هغه ځای کې لاړ شو هغه کان نه پوښتنه کوي ته خپله نه دي زه ښه ځه خیر انګور خو به راته ووایه چې نیمه چېرې پیدا به کړو ذهن ته مې نه راځي اوس ذهن ته نه راځي شنګل خاني دا شنګلخاني نورې براتي نه ته فقط لکه تاسې چې د انګورو تاکونه لرئ تاکونه دوی لري او هغه نومونه تاخلي ولدانه ښځې وایي خپل مېړه ته ویلې که نه چې ته سرخم سړی یې هغه ورته وایي ولې سرخم سړی یم ورته ویلې ګوره که نه ډېره ګیله مې درنه راځي هغه همسایه یم چې دی زمونږ ګاونډی څومره ښه سړی دی بس د هغه ښځه چې ده که نه هر سهاري بس د همسایه یم چې دی ښکلایي بیا وظیفې ته ځي ته ولې داسې نه کوې ستا لکه چې زړه نه غواړي وایي یاره خو باڼې ټیټ مې زړه غواړي خو د دې برېتور مېړه نه وېرېږم اوس زما هم زړه غواړي لاروي صاحب سره ګپ شپ هم لګوو او پلاستیکي راخیستي 3-4 تنه لاس کې دي شکل دغه د هغه انګور کې دي د سبز انګور کې چې شتم نه لاروي صاحب وایي تاسې انګور خورئ لاروي صاحب زحمت نه وباسه نیو ځکه چې موږ مې 3-4 کسانې چې یو کیلو راکړم 4 کیلو کېږي ولې زحمت باسي بس اندازه ته چې وخوړم دغه بس دي څنګه تاسو خوښه ده دغه چې خوراک صحیح ده بالکل زموږ قبول ده نو لاروی صاحب ګرځي راګرځي انګور هم نشته چې هر خاک لاندې ګورې خو نه نشته بېرته ښکاري هغه تاکونه ټول ښکاري پرې وکړم انګور نشته عبدالله جان ته تصویر واخله څه کله د سبز انګور هم خواږه دي ډېر خو هغه نشته پکې انګور نشته تاکونه والا د انګورو خوند بیخي نشته سږکال دا ولې لاروی صاحب خو بس یو کال یې ښه یو کال یې ښه نه دا چې حلال ورته وایي دا همدغسې ده چې یو کال یې بیخي هغه کوم مصرف یې پرې کړی هغه هم درته نه پوره کوي هغه هم نه پوره کوي که نه دې باندې ډېر دواګانې مونږ مصرف پرې کړی ده د دې نه چا خواته دغه نور زمونږ همسایهګان وګوري د هغوی انګور بیخي داسې د کتلو نه دي د خوړلو خو پرېږده یعنې نشته پکې نشته بیخي واړه واړه دي هغه دي تور دي اتشک مرض ورته وایي هغه وهلي دي لاروی صاحب دا دوام غواړي که نه بعضې خلک وایي چې ګولۍ ورکوي هغه ګولۍ ورکړي بیا هغه کېږي دغه
لکه مثال غټیږي وای ډېر که نه ډېر غټېږي لکه یو تاک نه چې یو کریټ وځي په ګولۍ باندې هم ترې اووه کریټه باسي یوه تاک و دغه پروسه کال موږ ګولۍ ورکړې بیا دلته یو سپین ږیری او هغه کېدای شي د هغه خبره صحیح مو وایي موږ د خپلو تاکونو سره مې ظلم وکړو په دې مې ظلم وکړو چې هغه دا وایي موږ د دوی نه چې 15 منه کول موږ د دوی نه 10 منه اوچت کړل یعنې باید د ونې سره هم ظلم ونیسي ځکه چې دا خو هم د الله پاک دا پروسه کال چې نو اصل ورکړی دا خو بیرته د خپل ونه هغه چې دا بوټی دا بیرته انرژي ورته په کار ده بیرته همغسې چې نو بلکل هماسې هر باید کال نه وساتي کېږي او دا همداسې معمولا د بعضې وخت کې کوي بعضې وخت کې نه کوي یو کال کې ښه یو کال کې بیا نه وي او یعنې بل تاک هم شته خاص نشته پکې ها بیا داسې دي لکه لاروی صاحب هغه که نه لکه چې انګور د ټول ترېنه خلاص کړي او انګورچیني شوي که نه هو که نه هغه کم کم پکې پاتې وي که نه بس دا د ټول د سبز همدغه حال ده سکه دی نو تاسو په دې باندې مصرف هم زیات کوئ دغه اوبه ښایي که نه ډېر غواړي نو دا به تقریبا څومره وخت بیا اوبه کېږي لاروی صاحب د دې اوبه څومره وخت تېر کېږي رسېږي دا دلته زمونږ د دې سبز خاص کلی ورته وایي دغه پورې اخواته چې کلی ښکاري هلته یو غټه چینه ده همدا بیا د چینې نوم چې ده چینه مزار ولي چینه ده زیارت ده هملته همداسې د غره سره اوبه راوځي ډېرې اوبه دي قوي ژرنده اوبه دي بیا زمونږ هر کلی چې دلته ده هغوی 14 په 14 ورځو بعد اوبه ورکوي دا د پخوا نه همداسې هغه و رواج و یو چارک اوبه چې دي په 3 ساعتو باندې حسابېږي او زمونږ خو خپله د دغه باغ یو چارک اوبه دي یعنې اوس خو هغه وختونه نشته چې په 14 نه یو چارک اوبه بیا بس کېږي د هغه ته ستاسو وخت ته که نه نه بیا نه بس کېږي یو چارک موږ دلته اوس ورته هغه وکړي دي دغه څه په شمسي باندې چې راباسي ښه هغه لکه سولر باندې راوځي اوس اوبه راځئ همداسې راځئ دې خوا راځئ بس دی دا تاکونه مه خالي کوئ هو راځئ دې خوا راځئ خیر دې خوا ته وګورو کوم بل تاک بیا خفه کېږي یا وایي چې ټول هم له ما نه وشکول او تاسې ټول خالي یاست لیدونکي وګورئ سپي ته وګوره بس همداسې د شکولو کې ده هلکه سپي دا څه کوي بس دا مزې کله کله وي ښه همیشه نه یې هو بلکل دی د دوستانو آباد لري پوه شوې بلکل او که انګور درنه کې خو حالا د آباد نه لري که نه نه که نیم لري او که لري خدای دې آباد او خوشحاله لري زه خیر سره وم چې دا پنجشنبې به کېدله ما به بس منډې راوکړې کجا مې دی سبز بس بله ورځ ما ته ویل راځه موږ هم بوځو دې سبز په دغه لاره باندې راغلو چې راغلم ما ته وایي دا دې سبز کوم ځای کې دی اوس ما ویل همدغه ټول دې سبز دی که نه وایي د دې هغه سبزي کومه ده وایي دې ته باید دې خاک وایي نه خو دا لاروی صاحب اخوا ته کلي ډېر رښتیا هم ښه هغه دي شنه خو دي دا سمسور وګورئ څونه زحمت یې ویستلی لاروی یعنې که د بل چا له باغه داسې راښکولي وای که نه ته به یې داسې پرېښی وې دا وګوره دا نو دا بیا ماهرین دي بیخي که نه دا خو غلا که څنګه یاستئ غلا کې ښه یاستئ نه غلا خو نه کوو بس دا باغ د مونږ خپل باغ ده بس دا خیر لاروي صاحب ته د انګور راښکوي لاروی صاحب ته پوهېږې دغه د سبز ځکه د سبز وایي ښه چې دا یوه شاړه دښته په وخت کې نو شینوالی نه درلوده شنه نه وه نو په همدې خاطر باندې ورته د سبز نوم کېښودل سي یعنې دا شنه قریه ده یعنې خلک دې ته خفه نه سي خلک دې ته هغه نه سي نو زما په نظر باندې داسې اوسېږي نه دا خو اصلا دغه نوی سړک چې ورته وایي که نه سړک د باګرام دا خو زمونږ پالیزونه به چې د دې کلي و که نه عین د دې سړک یې نو نه به اخواته پالیزونه و ترخیلو خواته و د ترخیلو پورې به د دې سبز د همدغې چینې اوبه تللې او دا
منطقه به چې وه ټول به غنم و پالیزونه به و باغونه به دا ټول همدغسې شین زر و یعنې ډېر نګاره کنه بې نیکونه او پلرونه چې کیسه به مخکې به کوله کاکاګانو وایي دا ځای همدغسې ټول شین و بس الله پاک دې تل همدغسې شین لري تاسې الله پاک پکې خوشحال لري راځئ چې کلخک هم تیار دی کلخک در کلخک ته ورځو هو ورځو کلخک هم تیار دی کلخک خورو موږ سره اوسېږئ قدرمنو لیدونکو نو انګور هم راوړه انګور هم راټول کړه ځان ته لاروي صاحب نه بیا هم مننه کوو ډېره زیاته مننه ترې کوو چې موږ ته انګور راکړه ومه هم خواړه او وړو دپاره هم راکړه الله دې دی خوشحاله لري الله دې تل همداسې د ملګرو د انډیوالانو سره لري نو راغلو بېرته کلخکې ته تقریبا کم از کم 10 دقیقې یا 15 دقیقې وتلي دغه خاوره به ترېنه لرې کړو چې دغه لږ تخت مخت ترېنه هغسې ووځي لکه که کوم هغه لري هغه چې ووځي نو بس بیا به انشاءالله تعالی چې کچالو راوباسي او تاسو هم په هغه وخت کې د دې څخه څه کوئ ننداره کوئ چې څنګه ده دغه خاوره به اوس فعلا ترېنه لرې کړو چې لږ لږ تخت یې کړی که نه هغه تخت به ترېنه لرې سي 15 دقیقې وتې هم نه دي خو صفي الله شاله ده چې بس 15 دقیقې پوره شوي زه ورته وایم مالکه دا څنګه ساعت دی زموږ په ساعت کې نه دي پوره ستا په ساعت کې 15 دقیقې پوره دي د اذان په خاطر باندې یوه دقیقه نور هم صبر کړي یا 2 دقیقې نور چې دغه اذان خلاص شي که بس نو 15 بجې سوې د مازدیګر اذان هم خلاص شو د خیره سره اوس نو راځو شروع ورته کړو لکه څنګه چې یادونه کړې وه د مخکې دپاره ورته شروع کړو دې خوا نه شروع کړو بس دې خوا نه ګوره چې خو دا به هغسې په پیلچه به یې نه باسئ ځکه چې کچالو یې خرابېږي که نه دغه خاورې به یې دې خوا نه لرې کړو داسې په دې خاطر باندې اساني پکې راشي دغسې صفي څنګه ده دا وکې کچالو بوی خو ښه ده پسې د پخشو بوی راووته که نه نو راځو چې څنګه کېږي د خیر سره صرف خبره خوند ته پاتې اوباما ته به وایي چې اوباما خدای دې بیخ شین کړه په دې کچالو چې تا راوړي دي تا راوړي دي ښه صفي الله داسې کار وکړه چې ویږي خدای دغه به زه لږ دې خوا ته داسې وایي ښه وایي ښه د جاوید د یاد په خیر وي هغه له بیچاره خبره کوي وایي ښه وایي ښه نو دا بېرته کېږم اوس به د دې شي څخه استفاده کوو د څه نه د دې شي نه به استفاده کوو اتل صاحب زه خو وایم دغه د سر هغه بیخي ایسته کړو دغه لږ به پرېږدو چې هغه نه خرابېږي دغه د دوستانو دا نو اولین برکت ده هغه کې ما اچوه همداسې ږدو بیا به یې وروسته له خیره سره کړو دلته به کېږو دا یې اول برکت ما چې تاسو ته ویلي اوس یې څنګه شی وپخېږي نو تاسو به یې له خیره سره اوس ګورئ ښه دا ټولوه صفي خوراک مه کوه اوس خوراک مه کوه دا ټولوه که نه یو دقیقه ما ورته پرېږدئ نه ګوره نازواني به نه کوې ښه عبدالله ښکاري ای خوا نه وباسه که نو قدرمنو لیدونکو بس د دې کلخکې نو خوند دغه ده هغه خوراک وخت یې بس ذاتي آماده ده خو د اوباما د خدای بیخ شین اوباما د خدای بیخ شین کړي چې دا کچالو لږ نور هم یعنې دا وګوره عبدالله خانه دغسې وچ شوي تا ویله دا به څنګه کېږي دا به کله پاخه ته ډېر تشویشي وي ورته که نه تشویش دې ډېر کوه ما درته ویل چې تشویش مه کوه نو داسې شی به د عبدالله تر اوسه پورې نه وي خوړلي دا د اولین ځل ده راځه توکل په خدای دوستانو تاسو ګورئ ډېر خوندور رنګ لري غفور استاد هم ناست ده دا مېلمه ده موږ سره غفور جان مېلمه ده خفه کېږه مه غفور جانه خیر ده موږ د کلخکې مېلمه یې موږ تا کلي ته راغلي هغه فرق نه کوي موږ کلخکې مېلمه یې کلخکه موږ لاروی صاحب نه خبرو لاروی صاحب نه خبرو پټې دې خورو نازوالي ورسره نه کوي اوباما یې نه خورو اوباما د خدای بیخ شي د اوباما نوم مه راته اخله خدای نه خورو بوځ او بس جعلي کار څه چې بیخي درته یم غیر اسلامي کار یې کړی چې ورته کچالو یې دروړي لاروی صاحب لاروی صاحب راځه صاحب عبدالله ما خو تا ته ویلي وه که نه چې زه داسې شی در باندې خورم چې بس اولین ځل دي او آخرین ځل به دې چې یا به نو کور کې هم د خیره سره د دې څخه استفاده کوي او دا به خوري دا اوباما خراب راوړي اوباما ته د خدای هدایت د نیکو وکړي
بس نو څه به ورته ووایې حاجي صاحب قدرمنو لیدونکو بس پاتې لاروی صاحب ته باندې سره راواخلو راځه او یو دانه پکې ټپي کړ دا یو دانه هم ټپي کړ خیر نه نو خراب نه دي خراب نه دا بل هم لږ ټپي څه خیر خو دا باید تخنیک وکارول شي بې تخنیکه کار باید موږ او تاسې ونه کړو که نه دا خو پاخه شوي ډېر دي نو ځکه لیدونکو کچالو خو م راوایستل پکې پاتې دي ورخطا کېدې مې ډېر پاتې دي تاسې به د دې سوچ فکر کوئ چې دا دې کې څنګه ورکېږي نه نه ورکېږي موږ نه څنګه دا شی ورکېږي جالبه دلته ده اتل صاحب چې دا د لوټو او دا د کچالو رنګ یو شی دا خو بیا هم پکې پېژني پکې پېژنم نه ما نه ورکېږي نه خوراکي خو یې نه کلخا کې هم ډېرې کېږي نو مخکې ورته ویلی سي دا خو ډېر خوند لري یعنې واقعا سره که نه خوند پکې ډېر زیات د دې شي کې ته څنګه غفور استاذه مخکې کله دا شی خوړلی غفور استاذه او میستله اوه اوه لا ليس كان شغل ليس كان لا قرمه قرمه شغلته كله قرمه لا روای سه لا راکار نن ته تړون کړی وای لا روای نه خبره وخروي زه به لږ زره مرچ راوړم او چې دې سره مرچ ونه خورو نه کېږي ښه وچ مرچ راوړې که تازه نه ورچ ورچ بس نو ته مالګه مې سره راوړه ښه لا روای سه واه وای کچالو رو زخمی نتوی سمسور هستک نه او بیرادر پشتونی سیانا نو دغه اخري کچالو به تر ټولو پورې دا خطر شوي وګورئ تو چی فکر میکنی که دیگه نیستن سور؟ هست؟ کدام طرف مانده؟ نه دیدی نگفتم یعنی لیدونکو تقریبا چې د 2 کالو څخه وروسته بیا دغه ده کلخکه زه خورم 2 کالو څخه وروسته نو له خیره سره د دې خوراک بس نور پکې خلاص شوله نو دغه ویډیو تر دې پورې نه صرف یوه دقیقه نوره هم تاسو ته وړاندې کوو چې هغه اخري هغه ټول شربت او مزه یې په هغه اخري ځای کې ده نو مالټیا مې غواړم صرف یوه دقیقه نور راسره اوسېږي بس نور جانش لاروی صاحب مالګه شو تلای ښه او مرچ راوړي نو لیدونکو دا ویډیو د کابل کینګ او دا هم کلخي یا کلخکه چې موږ تاسو ته په دې ویډیو کې چمتو کړې وه انګور مو وخوړل کلخکه مو وخوړه ډیره زیاته مننه کوو که به ویډیو خوښه شوله ویډیو سبسکرایب کړئ البته زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د نورو سره هم ویډیو شریک کړئ ډیره زیاته مننه په الله مو سپارم په مخه ښه وخت ولرئ